بسم الله الرحمن الرحیم. ربی زدنی علما. السلام علیکم ګلالیو زده کوونکو. انشاءالله چې روغ او جوړ اوسئ. ګرانو زده کوونکو راځو خپل لوست ته. ګرانو خوږو زده کوونکو زموږ لومړی لوست چې د اسلام بناوې وې دا مو تاسو ته وویل. که چیرې د تیر درس په باره کې پوښتنه لرئ نو موږ سره په کومنټ کې شریک کړئ او یا هم کولی شئ زموږ مخکینی ویډیو یو ځل وګورئ. راځو خپل نننی لوست چې موضوع مو ده د طیبې او شهادت کلمې تاسې ته یې وړاندې کوم. ګرانو زده کوونکو لومړی د طیبه کلمه ده. تاسې ته لولمه زیر شئ. لا اله لا اله الا الله محمد رسول الله. لا اله الا الله محمد رسول الله. دویم د شهادت کلمه ده. لولمه زیر شئ. اشهد لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. بیا یې وایم. اشهد الله اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. ګرانو زده کوونکو نننی لوست چې د طیبې او شهادت کلمې وې چې لومړی کلمه یې د طیبه او دوهمه کلمه مو شهادت و تاسو ته مې وویل. انشاءالله چې دا مو زده کړي وي. ګرانو زده کوونکو ستاسې کورنۍ دنده په څلورمه پاڼه کې دلته یو دوه پوښتنې دي. دې پوښتنو ته ځواب ورکړئ او خپله کورنۍ دنده مو موږ ته په لاندینی ایمیل ادرس راواستوئ. ګرانو زده کوونکو که پیشنهاد لرئ انتقاد لرئ نو کومنټ کې یې موږ سره شریک کړئ. ګرانو زده کوونکو زموږ چینل لایک او سبسکرایب کړئ تر څو موږ وکولی شو تاسو ته نورې ویډیوګانې هم جوړې کړو. تر بل درس پورې مو په الله سپارم. خدای پامان.